اشرف غني د طالبانو پر ضد میدان ته راودانګل. غني پر طالبانو او د هغوی پر طرفدارانو سختې نیوکې کړي. نوموړی سخت غوسه دی او طالبان یې رټلي. دا چې غني ولې غوسه دی، هغه څه ویلي او ولې یې پر طالبانو سختې نیوکې کړي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. اشرف غني وایي د طالبانو د پریکړو مسؤلیت د هغو دی چې دا ډله یې سپینوله. د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني له لوړو زده کړو د افغان نجونو د بې برخه کولو لپاره د طالبانو پریکړه په کلکه او توندو الفاظو غندلې ده. د په دې اړه په خپله اعلامیه کې ویلي اصلي ستونزه دا ده چې واکمنه ډله مشروعیت نه لري. د دې لپاره چې دا ډله په نادیموکراتیک ډول واک په لاس کې لري، افغانستان یې غصب کړی او خلک یې یرغمل کړي دي. ښاغلي غني د 2021 کال د اګست په 15مه د واک له پرېښودو وروسته د طالبانو په اړه دومره توندې څرګندونې نه وې کړي. د همداراز ویلي د طالبانو د پریکړو او په هیواد کې د بحران د لا پراخېدو مسؤلیت د هغو ارګانونو او عناصرو هم دی چې په منظم ډول یې د طالبانو د سپینولو لپاره تبلیغات کول او ادعا یې کوله چې دا ډله بدله سوې او د شرایطو په اړه یې درک ډیر سوی دی. طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په تدریج هغو قیوداتو ته مخه کړې چې له 1996 تر 2001 پورې په خلکو په زور عملي کړي وو. ښاغلي اشرف غني هغه محصلان ستایلي چې د طالبانو پر پریکړه اعتراض کړی دی. هغه ویلي زه د هغه نجونو او هلکانو چې نن یې په ننګرهار، کندهار او نورو ولایتونو کې د زده کړو د حق لپاره د اختناق په دې سختو شرایطو کې اعتراضونه کړي ستاینه او قدردانۍ کوم. دوی په هیواد کې د تعلیم حق غوښتنې اصلي مخکشان او اتلان دي. د همداراز ویلي اوسنی ځوان نسل یعنې ښځې او نارینه کولی سي روان استبداد د راتلونکو سلو کلونو لپاره د خپلو صفوفو په پیاوړتیا، اتحاد او اتفاق له منځه یوسي. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. تاسې د محمد اشرف غني د دغه څرګندونو په اړه څه نظر لري؟ خپل نظریات را سره هم دغه ویډیو کې کمنټونو کې شریک کړئ او د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې، د الله په امان.